که تاسو یوټیوب چینل کاروئ نو زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. مننه. بل غزل دی چې زړه مې لستونې هم نږدې خولې ته راغلی دی. درد صاحب زړه مې لستونې هم نږدې خولې ته راغلی دی، د خلکو ژوند راته په اور داسې سېزلی دی. زړه مې لستونې هم نږدې خولې ته راغلی دی، د خلکو ژوند راته په اور داسې سېزلی دی. باقي د خیر او شر کیسې دې په اور وسوځي. دانش صاحب باقي د خیر او شر کیسې دې په اور وسوځي، یوې وعدې ته مې کړی عمر خوړلی دی. قربان باقي د خیر او شر کیسې دې په اور وسوځي، یوې وعدې ته مې کړی عمر خوړلی دی. او رب دې په هیڅ چا باندې داسې کانه ونه کړي، رب دې په هیڅ چا باندې داسې کانه ونه کړي. ما چې له خپله ځانه څومره درد لیدلی دی او ما راپخلا کړه له خپل ژوند سره که حق مې وي، ما راپخلا کړه له خپل ژوند سره که حق مې وي. راشه ماښام ځان په خمار کې لمبولی دی او هغه د زړه په ځا کې کاڼی که ساتلی دی، ما ورته ځان لکه باران داسې شیندلی دی. او دا چې غضب ماحول ټول ګرځېدلی دی، زما هم ستوني کې یو تریخ لوګی نښتلی دی. دا چې غضب ماحول ټول ګرځېدلی دی، زما هم ستوني کې یو تریخ لوګی نښتلی دی. او دې زمانې ورته ښه کلک درس ورښودلی دی، دا چې همت پکې ځان هر څومره بایللی دی. مننه. مننه. خالقه اوس به څنګه شرایط په جماعته کې، خالقه اوس به څنګه شرایط په جماعته کې، کوي چې بندگان دې اوس جهاد په جماعته کې. لمانه به مې مخکې وروسته واړه سبق هیر و چې زلفې به دې وشیندلې باد په جماعته کې. لمانه به مې مخکې وروسته واړه سبق هیر و چې زلفې به دې وشیندلې باد په جماعته کې. او دا خلک په غیبت باندې اخته و، ستا په کور کې پسم سړی به هم شو انتخاب په جماعته کې. او همت د نور دی نور مې له یاده لاړل. نړۍ مننه.